بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي هو قائدنا ومرشدنا وزعيمنا فصلوات الله وسلامه عليه. ترحمد صلاة والسلام رسته د اسلامي اقتصاد د اسلام د اقتصادي نظام د مضمون د درسونو په لړ کې نن دویم درس تقدیمیږي د اسلامي اقتصاد اصول، ارکان او سرچینې. هر نظام اصول او بنسټونه لري چې هغه نظام پرې ټینګښت کوي. د اسلام اقتصادي نظام یو اعتقادي بنیادونه لري او بل اقتصادي اصول او ارکان. د دغه درس زده کړیزې موخې د اسلامي اقتصاد اعتقادي بنسټونه او د اسلامي اقتصاد اصول او ارکان، اقتصادي سرچینې او د اسلامي اقتصاد څخه د غفلت اسباب بیانول دي. د اسلام د اقتصادي نظام په اعتقادي بنسټونو کې لومړی بنسټ دا ده چې د ټولو شتمنیو حقیقي مالک الله ده. المال مال الله. ټولې شتمنۍ، ځمکې، اسمانونه، د انسان بدن او په همدې توګه د انسان ملکیت، دا هر څه چې دي د دې حقیقي مالک الله ده. او دویم اساس د اسلام د اعتقادي بنسټونو هغه دا ده چې والبشر مستخلفون فيه، او بشر د خلیفه حیثیت لري. د مال په لاسته راوړو او لګښت دواړو کې حق نه لري چې په آزادو تصرفاتو لاس پورې کړي. په آخرت کې به د الله په وړاندې مسؤولي او د خلکو په وړاندې او د نظام په وړاندې په دنیا کې د معصیت او ګناه په حرامو لارو چارو نه په لاس راوړی سي او نه په لګښت رسولی سي. د اسلامي اقتصاد ارکان او اصول. د اسلام اقتصادي نظام په درې پایو ولاړ دی. لومړی دوه ګونه اقتصادي ملکیت، فردي او اجتماعي. او بل د اسلام اقتصادي نظام د کاپیټالیستي سرمایه‌داري او د کمونیستي اقتصادي سیستم سره چې د ټولنې ګټو ته ژمن دی، د فرد ازادي او فردي ګټې له نظره غورځوي، سخت مخالف دی. اسلامي شریعت د ملکیتونو د څښتنانو د حقوقو ساتنه کوي، له غلا، اختلاس، چور چپاول څخه یې ژغوري. اسلام فردي ملکیت ثابت کړی، د حلالو په چوکاټ کې ورته حد نه ټاکي. په اسلام کې د ملکیت حق یو اساسي واقعیت او د بشر فطري حق دی. که چیرې په اسلامي ټولنه کې د کمونیستي نظریې په بنسټ ملکیت لغوه اعلان سي، نو د دې معنا دا ده چې د اسلام اقتصادي ماڼۍ ړنګه وګرځېده. د اسلام دویم او پنځم رکن زکات او حج ته د پای ټکی کېښودل سو او د میراث نظام له بیخه ونړېد. نو کمونیستي نظام ټول قرآن ننوي، ټول دین ننوي. په همدې توګه د اسلام په اقتصادي نظام کې عامه ملکیتونه او دولتي ملکیتونه هم شتون لري او په رسمیت یې پیژني، لکه دولتي ځمکې، باغونه، چمنونه، هوایي ډګرونه او لوی لوی میدانونه، ځنګلونه او داسې نور. په همدې توګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی. نبی اسلام فرمایي المسلمون شرکاء فی ثلاث فی الماء والکلاء والنار. ټول مسلمانان په درې شیانو کې شریک دي، په اوبو، ورشو او اور کې. نو په دې اساس خاص فردي یعنی فردي او عام یعنی ټولنیز ملکیت دواړه د اسلامي اقتصاد د ثابتو اصولو او اساساتو د جملې څخه دي. مګر د دې پر عکس د لویدیځ په پانګواله نظام کې ټولنیز ملکیت له سره شتون نه لري. په کمونیستي نظام کې فردي ملکیت لغوه ګڼل کېږي، مګر د اسلام اقتصادي سیستم میانه پالیسي لري، فردي او ټولنیز او یا په بل عبارت خاصه او عامه ملکیت موازي په مخ بیایي. د اسلام د اقتصادي نظام دویم رکن مقیده اقتصادي ازادي ده. مؤمن مسلمان د شریعت په چوکاټ کې اقتصادي ازادي لري. اسلام د مطلق ازادي مخه نیولې ده. هر کله چې د عامه او خاصه ګټو ترمنځ ټکر رامنځته شي، نو عامه ګټو ته باید په شخصي ګټو ترجیح ورکړی سي. له همدې امله اسلام احتکار یعنی د عرضې او تقاضا په نظام واکمني ناروا عمل بولي. همدارنګه اسلام د داسې چارو په کلکه مخه نیسي چې خلکو ته، ولسونو ته زیانمن وسي. د اقتصادي ازادۍ په باب د اسلام دریځ له نورو نظامونو څخه بشپړ توپیر لري، او هغه دا چې اسلام د حلال او حرامو په چوکاټ کې
مسلمان ته اقتصادي ازادي ورکړي چې په کومو لارو چارو ملکیت ترلاسه او څنګه یې په لګښت ورسوي. د اقتصادي ازادي د قیوداتو موخې له ټولنیزو رنځونو لکه بغض، حسد، کینه او یو په بل تیری او ظلم چې دغه ټول د ناروا اقتصادي فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته کیږي د ټولنې ژغورل دي. په همدې توګه دولت ته د مداخلې د حق ورکړه لکه د احتکاري او سودي معاملاتو د مخنیوي په خاطر ترڅو خلک د اسلامي شریعت په سمه لاره روان اوسي. د اقتصادي ازادي قیودات دا چې اقتصادي فعالیت چې خلک په کولو لاس پورې کوي روابي په خپله به دغه شخص او ټولنې ته ګټوري. اسلامي دولت ته په اقتصادي فعالیتونو کې په محدود چوکاټ کې د مداخلې حق ورکړل شوی. د اسلام د اقتصادي نظام دریم رکن اجتماعي تکافل دی. اجتماعي تکافل، ټولنیز تکافل. ټولنه د خلکو یو مجموعه ده چې د ځمکې په محدوده کې ژوند سرته رسي، یو قانون په حکومت کوي او د مشترکو عاداتو څښتنان. تکافل په عربي ژبه کې د کومک او مرستې معنا لري. د اجتماعي تکافل لومړی دلیل قرآن عظیم الشان دی. په دې هکله په قرآن کریم کې ګڼ آیاتونه دي، خو موږ یو آیات د دلیل په توګه راوړو. الله تعالی فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله تعالی فرمایي چې تاسو زما بندگی کوئ او لما سره شرک مکوئ، له مور او پلار سره نیکي کوئ او له خپلوانو سره، له یتیمانو سره، له مسکینانو سره په نیکۍ لاس پورې کوي. او په همدې توګه د هغه ګاونډي سره تاسې په نیکۍ لاس پورې کوئ چې هغه ستاسې خپل دی، او بل هغه ګاونډی چې ستاسې په څنګ کې پروت دی او ستاسې د اقرباو د جملې څخه نه ده. او بل د څنګ ملګری. د څنګ په ملګري کې له دې نه د ژوند ملګری میرمن، د درس ملګری او په همدې توګه د جهاد ملګری او د علم ملګری، دا ټول په دې کې شامل دي. وابن السبیل بل مسافر او بل هغه چې مالکان شوي دي ښي لاسونه ستاسې. بېشکه الله هغه څوک نه خوښوي چې هغه کبرجن او په خلکو ویاړمني. دویم دلیل د اجتماعي تکافل نبوي سنت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تکافل په هکله ګڼ روایات دي، خو موږ په یو څو روایاتو باندې بسنه کوو. له نعمان بن بشیر روایت دی چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رسول الله فرمایي چې ته به مؤمنان په ترحم کې، په مینه کې، په عاطفه کې ته به د یو جسد په توګه عمومي. کله چې په بدن کې یو اندام په درد سي نو ټول بدن په بېخوبۍ او په تبه کې په درد وي. په همدې توګه په بل حدیث کې نبي اسلام فرمایلي دي لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تاسې به تر هغه د کامل ایمان خاوندان نشئ تر څو چې کوم شی د خپل ځان دپاره خوښوئ چې بل مسلمان ورته هم خوښ کړی نه وي. تکافل ورورګلوي اخوت ته وایي. د اسلام ستر پیغمبر همدغسې مثالي ټولنه جوړه کړې وه. ټولنیز تکافل ته د اسلام د اهتمام لامل اسلام اجتماعي تکافل ته په ستر اهمیت قائل دی. دا ځکه چې غربت او افلاس د غربت او افلاس په صورت کې نه عقیده جوړښت مومي او نه اخلاق وده کوي او نه فرد او ټولنه د آرام او اسوده ژوند ته پناه ورسېدی سي او نه په ټولنه کې امن قایمېدی سي. په اسلام کې د تکافل ډولونه. په اسلام کې تکافل پراخه او هر ډګر لري، لکه ادبي تکافل په دې توګه چې د ټولنې افراد یو د بل په وړاندې د مینې، عاطفې، درناوي او د ورورګلوۍ تعامل ولري. بل علمي تکافل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عالم مسؤلیت ګرځولی دی تر څو ناپوهانو ته علم ورزده کړي او له هیڅ چا څخه ونه سپموي. د ټولنې علمي شخصیتونه مسؤلیت لري چې تر څو بېسوادي له منځه یوسي.
دریم سیاسي تکافل د هیواد هر استوګن حق لري چې د خپلو مشرانو په ټاکنه کې ونډه واخلي او خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي د انحراف او فساد په خلاف مبارزې ته چمتو وي. څلورم دفاعي تکافل په دې توګه چې د هیواد د سلامتیا په خاطر ټول هیوادوال سرښندنې ته تیاری. او شپږم اخلاقي تکافل ټوله ټولنه د اسلامي اخلاقو په ساتنې مکلفه ده او له ټولو اخلاقي مفاسدو او رذایلو سره به مبارزه کوي. اووم اقتصادي تکافل دولت به د اسراف، بخل، تبذیر، احتکار، سود، خیانت او دوکې مخه نیسي. نه به پرېږدي چې ماشومان، سفها او ناپوه خلک په خپلو مالونو کې په تصرف لاس پورې کړي. اتم روحاني تکافل لکه اذان، اقامت، په اجتماعي توګه د مانځه ادا کول، د مړو په تکفین کې او تجهیز کې ونډه اخیستل. نهم تمدني تکافل هر ګټور کار برابر خبره ده چې که هغه دنیوي وي او که دیني او که سیاسي او اقتصادي په ټولو کې یو د بل مرسته دې ته وایي تمدني تکافل. لسم اجتماعي تکافل لکه د فقیرانو، نیستمنو، بوډاګانو، رنځورانو، غمځپلو، حاجتمندو لاسنیوی. او بل بحث په دې باندې کوو چې په اجتماعي تکافل کې د دولت مسؤلیتونه او ټولو خلکو ته د ملکیت او اقتصادي سرچینو په پرمختیا کې حق ورکول، د هیواد د هر استوګن لپاره د کار شرایط برابرول، د ملت ټولو وګړو ته د ابرومندانه ژوند حق ورکول، د اسلامي ارزښتونو په بنسټ د درنې او شریفې کورنۍ جوړښت او تکوین او په نیکو چارو امر او د بدیو مخنیوی، په افرادو کې د ورورولۍ احساس ته وده ورکول، د قبیلوي قوم پرستۍ سره مقابله او د عقیدې په بنسټ د خلکو ترمنځ د اړیکو ټینګول، په ټولنه کې د توازن رامنځته کول، په فرد او ټولنې دواړو کې د پرهیزګارۍ حس ته وده ورکول. د تکافل تاریخي مخینه فقر، لوږه، محرومیت له پخوا نه په تاریخ کې تر سترګو کېږي. د پیغمبرانو مسؤلیت دا و چې اجتماعي عدالت ته خلک راوبولي، د شرک، کفر، ظلم او استبداد ته غر پور کړي. له اسلامه د مخه په روم، فارس، یهودي، نصراني، بودایي مذهب کې د فردي احسان او خیراتونو له لارې د غربت د رنځ معالجه کېدله، مګر د اسلام د ځلانده لمر په راختلو سره قرآني لارښوونو د غربت او فقر او طبقاتي نظام د پای ته رسولو لپاره د زکات یو بشپړ قانون له ځانه سره راوړ او اسلامي حکومت په تنظیمولو مکلف وګرځاوه. په منځنیو پیړیو کې اروپایانو په فکري او اجتماعي برخه کې ټیټ ژوند درلود، مګر اسلامي نړۍ د پرمختګ په حال کې وه. په اندلس کې د اسلامي پوهانو په وړاندې د شاګردۍ ګونډې ووهلې او له موږ څخه یې د تمدن توغ واخیست. موږ د ګډوډۍ، اختلاف په توره تیاره کې بد پاتې شو. ځینې ناپوه مسلمانان فکر کوي او حاکم وضعیت هم داسې دی چې اسلام د غربت رنځ د خیراتونو له لارې معالجه کوي. اقتصادي او سیاسي ستونزې دلته حل نه لري، مګر هیڅکله داسې نه ده. د اسلامي شریعت احکام او قوانین د دنیا او آخرت د ستونزو د حل همیشه وړتیا لري او بشریت له رفاه او ټولنیز عدالت سره غاړه غړۍ ګرځي او طبقاتي نظام ته د پای ټکی ږدي. د تکافل د نبوت په سپېڅلي دور کې په کومه ورځ چې د عربو په جزیره کې اسلام د اجتماعي تکافل بنسټونه اعلان کړل، په ټوله نړۍ کې فیوډالي ظالمانه نظام حاکم و. کروندګر به خرڅېدل، کله به چې فیوډال د خپلې ځمکې په خرطون لاس پورې کاوه، د کروندګر اولادونه، څاروي او ټوله شتمني به یې ورسره یو ځای خرڅوله. کله چې په مدینه منوره کې لومړی اسلامي دولت په پښو ودرېد، د ټولې نړۍ د ملتونو لپاره یې د ورورګلوۍ، محبت او عدالت پیغام له ځانه سره راوړ. د عربو په جزیره کې د لومړي ځل لپاره د داسې دولت د اساس ډبره کېښودل شوه چې نه پکې کینه وه او نه پکې حسد او نه پکې تیری او ظلم، نه پکې فسق و فجور او نه پکې د زړه سختي او د ضمیر او احساس مړینه، بلکې له مینې او ورورګلوۍ او له زړهسوي
او ټولنیز ضمانت او کفالت نه ډکه ټولنه وه. په پای کې اسلامي دولت پرمختګ وکړ. د عربو له ټولې جزیرې څخه د بت پالنې ټغر ټول او اسلام واکمن وګرځېد. د الله رښتینی استازي محمد صلی الله علیه وسلم جلا سیمو ته خپل والیان ولېږل. زکات به یې راټولاوه او په مستحقینو به یې ویشه. هر بېوزله ته به خپله برخه ورکول کېده. هر یو متزوج ته به د واده لګښت ورکول کېده او هر ړانده ته به لارښود او هر یو شل ته به حامل او د هر یو پوروړي پور به ادا کېده او د هر فقیر اولاد به حمایه کېده. د خلکو ناموسونه، وینه، عزت، کرامت وساتل شو او ملتونه له جهل، خرافات او ویرې د بندګانو له بندګۍ څخه آزاد شول. د یو بهترین متمدن دولت د اساس لپاره کېښودل شو. د شورا روح پکې ورننویست او حکومت د ملت مال وګرځېد او له مینې او عدالت او انصاف ډکه ټولنه رامنځته شوه. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې تکافل رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حال له فاني نړۍ سترګې پټې کړې چې د عربو له ټولې جزیرې د شرک، جهل او ظلم او کفر تورې تیارې د تاریخ کندې ته وسپارلې. له ده مبارک نه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ده د ځایناستي په توګه وټاکل شو. د ده د خلافت په دور کې سترې فتنې راولاړې شوې مګر هغه دغه ټولې فتنې په ګونډو کړې. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور د اجتماعي تکافل په برخه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د دور امتداد و. د ده نظام د دولتي مالونو څخه د عفت او ځان ساتنې په لړ کې معیاري دولت و. ده به بیت المال په ټولو خلکو یو شان ویشه او په دې برخه کې به له مساواته کار اخیسته. د عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت دور د ابوبکر صدیق رضی الله عنه څخه وروسته د عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت دور پیلېږي. په داسې حال کې چې د فارس او روم امپراتوریو سترې جګړې دوام درلود تر دې چې د خلافت په دور کې دوه لوی زبرځواکونه روم او فارس د مسلمانانو رعیت وګرځېدل. عمر فاروق رضی الله عنه د دغه ستر دولت خوځنده روح، مفکر عقل او بریالی لارښود و. د دومره لوی دولت له دومره پراختیا سره په ښه ډول اداره کړ. د ده د سترو چارو د جملې څخه د دفتري نظام دقیق تنظیم، د دولت د مصادرو او مواردو لپاره یې دفتر پرانیست. د هغو خلکو لیستونه یې هم په دفترونو کې موجود و چې له بیت المال څخه د نفقې مستحق و. ده به هر چاته د خپل لیاقت په بنسټ معاشونه ورکول. چې یو ماشوم به وزېږي سم د لاسه به یې 100 درهمه تنخوا جاري شوه. چې کله به لوی سه دغه معاش به 200 درهمو ته ورسېد. په اسلام کې د تکافل قوانین او اصول. په اسلام کې د تکافل د نظام قوانین دوه برخو ته ویشل کېږي. لومړی هغه ډلې او افراد چې د تکافل مستحقین دي او دویم هغه اقتصادي منابع او سرچینې چې د تکافل مادي برخه جوړوي. د تکافل نظام ته شامل خلک اول ماشومان، میندې او پلرونه د خپلو اطفالو د عقل، مادي، روحاني، ایماني او اخلاقي پالنې مسؤلیت په غاړه لري. که چېرته مور او پلار وسه ونه لري بیا ټولنې او دولت ته دغه مسؤلیت انتقالیږي. دویم یتیمان. یتیم هغه څوک دی چې په کوچنیوالي کې بې پلاره او پلار یې وفات شوی وي یا په شهادت رسېدلی. اسلام د یتیمانو تربیې او د مادي ژوند کفالت ته بشپړ اهتمام کړی. دغه مسؤلیت د ده د خپلوانو ده مګر د رشتهوالي په صورت کې مسؤلیت دولت ته انتقال مومي. دریم لقیط ماشوم. په شرعي اصطلاح کې هغه ماشوم ته ویل کېږي چې پلار او مور یې نه معلوم او په لاره کې پروت وموندل سي چې څوک یې عمومي ورته لازمه ده چې ځان سره یوسي. د اسلام عادلانه شریعت د زنا د جرم له امله دغه ماشوم هلاکت ته نه سپاري. د ده پالنه روزنه د اسلامي دولت مکلفیت ده. عمر فاروق رضی الله عنه ته یو لقیط راوستل شو. ویې ویل د ده نفقه او لګښت زموږ مسؤلیت دی او دغه ماشوم به ازادي. د لقیط حق ښوونه، روزنه او د یو کسب زده کړه ده. په خپلو ټولو تصرفاتو کې مسؤول دی او په دې خبره به هم څوک نه خبرېږي چې دی بې پلاره ده. په دغه کار سره به مو خپل هیواد ته بهترینه سوګن ور اضافه کړی. څلورم مزمن ناروغان. په دغه زمره کې لانډه، شلان، ضعیف البصر، ګونګیان، کاڼه، د میرګي ناروغان او بیړاګان راځي. ړندو، ګونګیانو، شلانو ته به
کېدای شي ځینې کورسونه جوړ کړی شي او له دغه لارې خودکفا سي. بل منحرف ماشومان هغه ماشومان چې غلا، لواطت، قاچاق او د قتل په جرایمو لاس پورې کوي له امله کورنۍ ناوړه تربیه، بیرونی ناوړه چاپیریال او بد ملګري دي. د انحراف لومړی مسؤلیت دولت ته راجع کیږي او دویم مسؤلیت د کورنۍ دی. شپږم کونډې د کونډتون لامل د میړه مړینه او طلاق. اسلامي دولت په دې هکله دروند مسؤلیت لري چې په دې اړه لازم اقدامات او کړنې ترسره کړي. بل بوډاګان اسلامي دولت په دې هکله مکلفیت لري چې د وارثانو د عدم موجودیت په صورت کې دوی ته میاشتنی معاش وټاکي تر څو دوی پرې ابرومندانه ژوند ترسره کړي. عمر فاروق رضی الله عنه د یو یهودي شیخ فانی لپاره د بیت المال څخه تنخواه مقرره کړې وه. اتم غبځپلي د اسلام د سپېڅلي دین په شان په هیڅ دین او تګلاره کې د غمځپلو ستونزو ته پاملرنه په سترګو نه ښکاري. د قرآن عظیم الشان او نبوي سنتو او په اسلامي تاریخ کې بشپړې لارښوونې شتون لري. نهم مسافر په دې توګه چې د سفر په دوران کې پیسې ورکړي او یا خلاصې سي. لسم بندیان په بند کې پراته وګړي چې د جرائمو یا نورو لاملونو له کبله په بند محکوم شوي وي. یولسم پوروړي چې د سماوي آفت رنځ او یا په کاروبار کې پوروړي شوي وي. دولسم د خطا قتل قاتل دته به د مقتول دیت برابرولی سي. او دیارلسم طالبان چې د علم په طلب پسې وتلي مګر یو څه ونه لري. او دیارلسم مجاهدین غازیان اسلام د دښمن په خلاف په مرچلونو کې ناس غازیان. اوس په دې باندې بحث کوو چې د تکافل د تحقق عملی وسایل کم دي. حقیقت دا ده چې د اسلام د بېوزله طبقاتو د ستونزو د حل په خاطر 14 پیړۍ د مخه خپله طرحه اعلان کړې ده. په اروپا کې د 100 کلونو را په دې خوا د کارګرو له حقوقو د دفاع انګازې لګیږي. اسلام د بشري تمدن له کاروان سره اوږه په اوږه خپل مزل ته ادامه ورکوي. مثال په جسم کې د روح او د کائناتو لپاره د لمر دی. موږ به د تکافل په اسباب او وسایلو بحث وکړو تر څو کارګر بې وزلان کروندګر د اسلام د اجتماعي عدالت په طرحې پوه سي. د تکافل د وسایلو تحقق په دوو شیانو پورې تړلی دی. لومړی ټولنه او دویم دولت. هیڅ یو دولت نشي کولای چې د ټولنیز تکافل په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي تر څو پورې چې د ټولنې ټول وګړي د اجتماعي عدالت او د انفاق فی سبیل الله په چارو کې یو بل ته د مرستې او تعاون لاسونه سره ورنکړي. اسلامي ټولنه د ټولنیز تکافل په برخه کې دوه ډوله مسؤلیتونه لري. لومړی د وجوب او لزوم په بڼه، دویم د نفلي خیراتونو او استحباب په بڼه. د لزوم او فرضیت په بڼه. د فرضیت په بڼه د مسلمانانو مسؤلیتونه په لاندې توګه بیانېږي. اول زکات. زکات مالی عبادت او د اسلام دریم رکن دی. فرضیت په قرآن او نبوي سنتو ثابت دی. زکات سرو زرو، سپینو زرو، بانکنوټونو، حیواني ثروت، نباتي محصولاتو، سوداګري سامان او داسې نورو ته شامل دی. د زکات په وسیله د فقر او غربت ټغر ټولیږي، خلکو ته د کار زمینه برابریږي او ټولنه د کینې او اخلاقي جرائمو څخه پاکوالی مومي. دویم نظرونه لکه چې یو څوک په خپل ځان لازم وګرځي. د مثال په توګه چې یو څوک ووایي که چېرته زما دغه حاجت پوره سه د الله تعالی د رضا په خاطر به د نظر په توګه دومره پیسې بېوزلانو باندې توزیع کوم، نو بیا په نظر وفا لازم کار دی. دریم کفارې چې د شرعي مخالفتونو په نتیجه کې په مسلمان لازمي ګرځي، لکه د حد د احرام په حالت کې په ښکار لاس پورې کول، د شیخ فانی لپاره د رمضان د روزو کفاره، د زهار کفاره د احرام په حالت کې، د سر د خریلو کفاره، د رمضان د روزې په قصدي د خوراک کفاره. او څلورم اضحیه او قرباني چې د لوی اختر د لمانځه نه وروسته صورت نیسي او وجوبي بڼه لري. پنځم د رمضان د میاشتې سرسایه چې د کوچني اختر تر لمانځه د مخه ادا کیږي. شپږم د غنیمتونو رکاز پنځمه برخه، دا اهم د بیت المال برخه ده. د نفل او استحباب په بڼه نفلي او استحبابي خیراتونه، خیري وقف، وصیت، ضیافت، میلمستیا، عاریه، ایثار، ډالۍ، هبه او بخشش. اسلامي دولت د بېوزلانو سره د مرستې په اړه دوه ډوله مسؤلیتونه لري. د بیت المال د سرچینو تشخیص او په خپلو مستحقینو ویش.
اسلامي دولت ته لازمه ده چې د مالی وزارت نه پرته د زکات وزارت جوړ کړي په مرکز ولایت او ولسوالیو کې بشپړ اداري تشکیل ولري په هر کلي بانډه کې د زکات مستحقین تشخیص او د هرې سیمې زکات همغلته د معاش په بڼه توزیع کړي د زکات مستحقین د کټګوري کړي چې د کار وړتیا ولري هغوی ته د کوچنۍ تولیدي پروژې جوړې کړي او تر څو په راتلونکي کې له زکاته مستغني وګرځي ما یو سروې کړې وه زموږ په هیواد کې د زکات ټول عواید 12 میلیارده تخمین شوي دي 12 میلیارده ډالر تخمین شوي دي متاسفانه چې په اسلامي نړۍ کې د زکات نظام معطل دی اوس بل بحث کوو چې د اسلامي اقتصاد سرچینې د اسلام د اقتصادي نظام لومړی سرچینه قرآن کریم دی د اسلامي اقتصاد د بنسټیزو اصولو لومړی سرچینه ده هغه سپیڅلي اصول او قواعد چې تل تر تله ثابت قائم او تلپاتې دي د ژوندانه په بېلابېلو اړخونو کې اسلامي اقتصاد په قرآني لارښوونو ولاړ او ټینګ دی په حقیقت کې قرآن کریم په اجمالي غیر تفصیلي توګه دغو احکامو ته شامل دی دویم نبوي سنت نبوي مبارک حدیثونه د لومړۍ سرچینې لپاره د بیان او تفسیر حیثیت لري الله پاک قرآن کریم کې فرمایي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون او تاتمو پن یعنی قرآن کریم نازل کړی دی تر څو یې خلکو ته هغه لارښوونې څرګندې کړي چې د دې د هدایت لپاره نازله شوي او دې ته ښایي چې پکې فکر وکړي په نبوي سنتو کې په زرګونو داسې حدیثونه ګورو چې د اقتصاد بېلابېلو فعالیتونو ته لکه کسب لګښت اخیستلو پیرودلو پورې ارتباط لري بیان شوي دي دریمه اجتهادي سرچینه اجتهاد د پورتنیو ذکر شوو دوو منابعو لپاره د سرپوښ حیثیت غوره کوي اجتهاد ته هلته اړتیا پیدا کېږي چې د قضایا او د حل په جهت کې څرګند واضح حکم موجود دی نو په دې اساس موږ په خپل دین کې دوه شیان لرو اول ثوابت او دویم متغیرات ثابت احکام له قرآن کریم او نبوي سنتو څخه عبارت دي چې هېڅکله تغییر نه خوري تر څو نړۍ ودانوي په هر وخت کې د اعتماد او منلو وړ دي دغه روا او ناروا اقتصادي فعالیتونو ته شمولیت پیدا کوي لکه سود غلا غصب او احتکار عام او خاص ملکیت روا بیع مزاربت مشارکت اجاره بزګري او کرکیله او داسې نور متغیرات هغه شیان دي چې په ثابتو اصولو تکیه مومي حرام او حلال پورې اړه نه پیدا کوي په دې کې لنډ او مهاله پلانونه پرمختللي اسلوبونه نوی دفتري سیستم او نور فنون شامل دي د اسلامي اقتصاد څخه د غفلت اسباب په اسلامي هیوادونو کې د استعماري کفري ځواکونو غلبه او تسلط د سودي مؤسسو بیمه شرکتونو ایجاد په بانکونو او نظام د اسلام د دښمنانو واکمني په تعلیمي تحصیلي ادارو د دې تسلط په تعلیمي نصاب د دې واک متخصصینو ته لنډمهاله اوږدمهاله برسونه لوږه فقر پورولتوب د صحیح پلان نشتوالی د دیني او عصري علومو ترمنځ واټن له حکومتي سیستم نه د دین ګوښهتوب د دیني متخصصینو انحصار د جومات تر ګوټه په قضایي نظام د دې واکمني اسلام پسې بد پروپاګند او د ځوان نسل په اذهانو کې شکونه او شبهات رامنځته کول په مسلمانانو کې مذهبي او ژبني اختلافات رامنځته کول له یووالي نه د مسلمانانو بې برخې کېدل او داسې نور دا ځکه چې پیاوړی اقتصاد د یووالي بنسټ ګڼل کېږي تر ازادي وروسته د دې د نوکرانو واکمني د مسلمانانو خپلمنځي شخړې جهل ناپوهي د دې باعث و چې مسلمانان خوار پاتې شي په نتیجه کې د ټول دین معطل وګرځېد او د اسلام نظام له مزایاونه او برکتونو اسلامي امت محروم پاتې شو د دې درس په پای کې د درس لنډیز وړاندې کوو موږ اوله دا خبره وکړه په دې درس کې چې د اسلام اقتصادي نظام په درې ارکانو ولاړ دی دوه ګونه اقتصادي ملکیت فردي او اجتماعي مقید ازادي او ټولنیز تکافل په کمونیستي نظام کې اجتماعي ملکیت مګر په کاپیټالیستي کې فردي په اسلام کې دواړه فردي او اجتماعي دي په کمونیستي او کاپیټالیستي نظام کې په مصرف کې ازادي وي مګر په لاس راوړلو کې
په کمونیستي نظام کې ازادي نه وي. په اسلام کې د ملکیت په لاسته راوړلو مصرف دواړو کې د حرام او حلالو قیودات دي. د ټولنیز تکافل دلیل قرآن کریم او نبوي سنت ده. تکافل ګڼ ډولونه لري لکه ادبي، علمي، سیاسي، دفاعي، اخلاقي، اقتصادي، تمدني، اجتماعي او داسې نور. ټولنیز تکافل په اسلام کې د نبوت د ځلانده دور او د خلافت راشده له دور نه را په دې خوا تاریخي مخینه لري. اجتماعي تکافل ته شامل وګړي ماشومان، یتیمان، مزمن ناروغان، منحرف ماشومان، کونډې، بوډاګان، غمځپلي او مسافر، بندیان، پوروړي، طالبان او مجاهدین دي. په اسلام کې د تکافل د تحقق عملی وسایل لومړی د ټولنې مسؤلیت، الف د لزوم په بڼه لکه زکات او عشر، نذرونه، کفارې، سرسایه او قرباني، د استحباب په بڼه خیري وقف، ضیافت، عاریت، ایثار، ډالۍ او داسې نور. دویم د دولت مسؤلیت، لومړی د بیت المال د سرچینو تشخیص او دویم د متخصصینو د سرچینو تشخیص او بل د هغو افرادو تشخیص چې توزیع پرې صورت مومي. د اسلامي اقتصاد بنسټونه لومړی ثوابت او دویم متغیرات. د اسلامي اقتصاد سرچینې قرآن مجید، نبوي سنت او اجتهاد. د اسلامي اقتصاد څخه د غفلت اسباب د استعمار او د دې د نوکرانو تسلط، په بانکونو، بیمه شرکتونو د دې غلبه، په تحصیلي ادارو، پوهنتونونو د دې واک، لوږه، پورونه، د عصري او دیني عالمانو ترمنځ واټن، د دین بېواکه ګرځول پکې شامل دي. د دې درس په هغه کې بله برخه کې موږ په ځینې پوښتنو باندې هغه کوو. د اسلام د اقتصادي نظام ارکان او پایې کومې دي؟ ټولنیز تکافل څه ته وایي؟ د مقید ازادي مطلب څه ده؟ د تکافل ډولونه کوم دي؟ ټولنیز تکافل ته کوم افراد شامل دي؟ د لزوم په بڼه د تکافل د وسایلو نومونه کوم دي؟ د تکافل په اړه د دولت مسؤلیتونه کوم دي؟ د اسلامي اقتصاد قانوني بنسټونه، ثوابت او مغیرات څه ته وایي؟ د اسلامي اقتصاد سرچینې کومې دي؟ او له اسلامي اقتصاد څخه د غفلت اسباب کوم دي؟ واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.